أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. مخکې الله پاک فرمایل چې کم خلق نافرمانی کوي او د الله پاک احکاماتو ته غاړه نږدي، نو دغه خلق مونږه هلاکو او د هغو د پاره الله پاک د مخکینی قومونو حالت او د هغو ذکر دا بیانوي چې څومره هلاک کړي دي مونږه کلو والا چې هغو ظالمانو او نافرمانو. دغه زمونږه اصول او طریقه ده چې کم خلق هم نافرمانی کوي، نو د هغو اخیری انجام هغه به د ذلت او د رسوایی انجام د هغو هغه به ډیر انتهایی خطای او د هغو د پاره به نقصانی. او کم خلق چې فرمان برداري نو د هغو اخیری انجام هغه به د خوشحالی والعاقبت للتقوى او ښه انجام خیسته انجام د پاره د پرهیزګارانو. الله پاک وای دغه قومونه کم چې ظالمانو کړي چې دغه منګه هلاک کړو، نو داغو د هلاکت نه رستو منګه نور قوم پیدا کړو او دو چې کله عذاب ولیدو او احساس د عذاب ورته وشو، نو په دغه ټیم کې دو بیا منډې وهلې. خو د الله پاک د عذاب نه هیڅ څوک بیا بچ کېدی نشي بغیر د الله پاک د رحم نه چې الله پاک په خپل رحم باندې بچ کړي. نو دغه یو جدا معامله او خبره ده، نور د الله د عذاب نه بیا بچاو هغه انتهایی مشکل دی، بلکې د عذاب طریقه هغه یو حکم دی چې د الله پاک کله دغه حکم راغی نو باغی کې انسان ته بیا هیڅ قسمه ټیم هغه د بچاو بیا نه ملاوي. الله پاک وی فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. کله چې دو محسوس کو عذاب زمونږه، یعنی عذاب دو ولیدو دو ته احساس د عذاب دراتلو وشو، اذا هم يركضون، نو دغه وخت دو منډې وهلې د عذاب نه د بچاو. نو دو ته आवाज وکړی شو لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، چې تاسو منډې مه وهئ بلکې واپس شئ هغه ستا چې تاسو خوشحاله شي وئ په هغې کې، عیش عشرت تاسو کوو په هغې کې، هغه ځایونو ته واپس لاړ شئ. ومساکنکم او کورونو خپلو ته واپس لاړ شئ، لعلکم تسألون د دې دپاره چې ستاسو نه سوال وکړی شي. قالو دو وای یا ویلنا انا كنا ظالمین، افسوس ته زمونږ د پاره یقینا مونږه ظلم کوونکو مونږه ظالمانو. لیکن الله پاک وای په دغه اوازونو او په چغو بیا دو تخلاصه او نجات نور کولای کیږي، بلکې فما زالت تلک دعواهم، پس همیشه وی دغه چغې ددو حتی تر دې پورې جعلناهم چې وګرځول مونږ دو حصیدا ریبلی شوي، خامدین مړه شوي.
داسې پراته و لکه څنګه چې دا ګیا په دې باندې طوفان یا ګلی وشي او دا ریبلی شوي دغه شانتې پرته یې ګډه وډه دغه شانتې په دې ځمکو باندې بیا ګډ وډ پراته و الله پاک. او دا بیان د دې دی چې وس هم ګوره د الله پاک هغه قانون دی، کم قانون چې د الله پاک مخکې تیر شوی دی چې کم نافرمانه خلکو او د خپل نافرمانی نه توبه نه وستا نه قلاري، نو په هغه باندې الله پاک وای زمونږ عذاب راغی او هغه هلاک شو. بیا چې کله عذاب دو ته راغی نو ردو فریاد او چغو دو ته بیا هیڅ فایده نه ورکول. لکه فرعون چې کله غرقېدو نو هغه هم ډېرې چغې وهلې او ډېرې د ایمان دراوړو دعوې کولې، لیکن بیا هغه ته فایده نه رسید. الله پاک وای وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، او مونږ نه دی پیدا کړی مونږه اسمان او ځمکه، وما بينهما لاعبين، او هغه څه چې د دواړو په منځ کې دي دا څومره مخلوقات چې دي دا ټول هر څه الله پاک وای مونږه ټوغي او فضل شیزونه نه دی پیدا کړی، بلکې په دې ټول هر څه کې د الله پاک د وحدانیت دلایل دي. الله پاک فرمای ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. چې دا څومره نظام چې دی په دې نظام کې د عقل د خاوندانو د پاره دلایل او نخي، او دا ما عبس او فضل نه پیدا کړ. او کم خلق چې دیتا یو خود ساخته نظام وای چې دا په خپل باندې چلیږي، د دې یو مالک او رب نشته، نو الله پاک وای لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. کچاري غختله مونږ چې جوړ کو دا لهوان ټوغي یو مشغله جوړه کو دا لاتخذناه من لدنا، نو الله پاک وای مونږ بدا نیول او د خپل طرفنا. یعنی کم خلق چې الله پاک ته نسبت کوي د اولاد، الله پاک فرمای کومګه غوخته نو مونږ به د خپل طرف نه بیا اولاد نیولو او جوړ کړو، او په خپل خوخه به مونږه اولاد نیو، بیا به تاسو زمونږ د پاره اولاد نه مقررو چې پلان کې نعوذ بالله د الله پاک زوی دی، پلان کې د الله پاک زوی دی یا لوریانی دی. الله پاک وای تاسو به بیا مونږ له دا خوخول نه کول، مونږ به په خپل باندې بیا د ځان د پاره خوخ کړو او جوړ کړو به. او کدا داسې بیکاره او یو مشغله وي نو بیا به هم مونږ د خپل طرف نه دا داسې مشغله جوړه کړې وه، دومره دلایل را لیږل، آسماني کتابونه را لیږل، انبیا را لیږل، بیا د دې دپاره د الله پاک د وحدانیت دا دومره نښې نشانات او انسان له عقل ورکول. الله پاک وایي بیا به دا نه و، بیا خو به بس یو لبه غوندې کې وه به چلېده، بیا دې دومره دلایل او نخو او دومره حالاتو ته ضرورت سو. خدا یو لوبه نه ده، بلکې ردینا شاته یو لوی حقیقت هغه پروت دی، او هغه حقیقت کامیابیږي هم په دې سره او ناکامه کیږي هم په دې سره. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.
بلکې ورغزارو مونږه حق لرا علی الباطل په باطل باندې. حق دا قرآن مجید دی، باطل ددو دا بهودا سوالات او اعتراضات یا ردو دا دروغ جوړول دا باطل دی. الله پاک وای فیدمغه، پس پدی سره زخمی کو مونږه دماغ ددا فاذا هو زاهق، پس دا وران شي. کله چې هم باطل هغه د حق په مقابله کې ولاړ دی، نو د سوخت پورې ډیر ټوپونه او ډیره چرچا او ډیر غټ زور او دبدبه هغه یي، لیکن الله پاک کوئی چې نتیجه ردی دای چې دغه باطل د ناکام شي او حق دا زور ورشي. په مدینه کې د بنو قریظه، بنو نذیر دغه قبیلو ډیر لوی اثر رسوخ او ډیر لوی زور او طاقت، چې کله هغه خبره و نه منله الله پاک د هغه طاقت او دبدبه او هغه قوت هغه ختم. دغه شانتی مخکې چې څومره قومونه تیر شوي دي، کم باطل قومونه چې د هغه ډیر طاقت او زور او ډیر دبدبه و، او چې کله حق نه دی منلی نو الله پاک د هغه قوت او طاقت هغه نست نابود کړي. الله پاک فرمای ولکم الویل مما تصفون، او ستاسو د پاره تباہی ده مما د هغه وجنه تصفون چې تاسو بیانوي د الله پاک د پاره. نعوذ بالله چې د الله پاک د پاره اولاد ده یا دغه شانتی نور نسبتونه تاسو کم کوي غلط، نور دغه نسبتونو په وجه الله پاک کو استاسو د پاره تباہی. وکم قصمنا، او ډیر هلاک کړي دي مونږه من قريه کلی کانت ظالمتن چې و ظلم کون کی، وانشأنا او پیدا کړو مونږه بعدها رستو د هغینا قوما آخرین قوم نور. فلما پس هر کلا احسو چې دو ولدو بأسنا عذاب زمونگا اذا هم دغ وخدو منها دهغینا يركضون منډي وهلي. لا تركضوا یعنی دو ته وویلی شو منډي مه وهئ. وارجعوا واپس شئ الى ما هغه ستا اترفتم فيه چې خوشحاله شوئ تاسو په هغې کې. ومساکنکم او کورونو خپلو ته. لعلکم تسألون د دې دپاره چې ستاسو نه سوال وکړی شي. قالوا دو اوی یا ویلنا ای افسوس ته زمونږ دپاره. انا كنا ظالمین یقینا مونږ ظالمان وو. فما زالت پس همیشه وی تلک دعواهم دغه چغې د دو حتی تر دې پورې جعلناهم چې وګرځول مونږ دو حصیدا ریبلی شوي خامدین مړه شوي. وما خلقنا السماء والارض او نه دی پیدا کړی مونږه اسمان او ځمکه. وما او هغه څه
بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دي لاعبین لوبې لو اردنا کچری غختلی وی مونږه ان نتخذ لهوا دا چې ورثو مونږه دا ټوغې لاتخذناه نو نیولی به مونږه دا من لدنا خپل طرفنا ان كنا فاعلین کچری مون کوله دا کار بل نقذف بالحق بلکې غرزو مونږه حق لرا على الباطل فباطل باندې فيدمغه پس زخمی کی دماغ ده هغه فاذا هو زاهق پس دغه وقت هغه وران شي ولکم الویل او ستاسو د پاره تباهی ده مما د هغې وجنا تصفون چې تاسو بیانوئ